دوستم د انتخاباتو د جعلي نتیجو په صورت کې موازی حکومت اعلانوه. د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په ځنډېدو باندې په انتقاد سره خبرداری ورکړې چې د تقلب په نتیجه کې رامنځته شوی حکومت نه مني او په وړاندې یې تر مرګه درېږي. ښاغلی دوستم د پنجشنبې په ورځ د شبرغان په ښار کې د امیر علي شیر نوایي او د ظهیرالدین محمد بابر د یاداشت په مراسمو کې په خپله وینا کې خبرداری ورکړې. عبدالرشید دوستم په خپله په هېڅ انتخاباتي ټکټ کې غړیتوب نه لري چې د انتخاباتو د جعلي نتیجو په صورت کې به د ډاکټر عبدالله ابله په مشرۍ موازي حکومت اعلان کړي. خو عنایت الله بابر له هغه له ادرسه ښاغلی عبدالله په مشرۍ د ثبات او همغږۍ ټیم د لومړي مرستیال په توګه معرفي شوی دی. د جمهوریت ریاست انتخابات د 1998 کال د میاشتې په 14مه نیټه وشول او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1998 کال د جدي په لومړۍ نیټه د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غني 50.4% او عبدالله ابله 9.25% رایې ګټلې وې. خو د عبدالله ابله په مشرۍ ټیم له هماغه فیل څخه ځان ګټونکی اعلان کړ او د کمیسیون له لوري یې د لومړنۍ نتیجو اعلانول د قانون له احکامو څخه څرګنده سرغړونه وګڼل. تر اوسه د افغانستان حکومت د ښاغلي دوستم څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښاغلي دوستم د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دغه کمیسیون په بشپړه خپلواکۍ د اساسي قانون د احکامو سره سم او د پردې شاتو د لاسوهنو پرته به شفافه توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست د امریکا غږ ته وویل چې د دې کمیسیون ټول ماموریتونه ناظرین او شاهدان مخکې ترسره کیږي. هغه وویل هر هغه څوک چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کار او د انتخاباتو د بهیر په اړه شکایت لري باید هغه په مستنده توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.